سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، دا د دوو نجونو کیسه ده چې د معاینې لپاره د یو پردي کس کور ته ورځي، خو هلته له داسې څه سره مخ کېږي چې موږ یې هېڅکله فکر هم نسو کولی. نو راځئ پوه سو چې له هغوی سره څه پېښ شول. د کیسې په پیل کې موږ یو سړی وینو چې د برېښنا پر خادو باندې نمبرونه لیکي، خو ناڅاپه ترژې کېږي له بده مرغه د هغه سره اوبه هم ختمې سوي وې. هغه د نږدې یو کور دروازې ته ورځي چې د اوبو غوښتنه ترې وکړي. د کور مخې ته یوه غوا هم تړل سوې وه. سړی دروازه ټکوي او د یو چا د راتلو انتظار کوي. هماغه وخت د کور دننه څخه د یوې نجلۍ د چیغو غږونه اورېدل کېږي. په همدې شېبه کې موږ یوه ښځه هم وینو چې د دروازې پر لور باندې را روانه ده. دلته صحنه پرې کېږي او کیسه د انوجا په نوم یوې نجلۍ ته رااوړي. انوجا له خپلې کورنۍ څخه لیرې په ښار کې اوسېږي. په هغه وخت کې هغه له خپل نامزاد ویباو سره وه او د هغه په اړه یې فکر کوي. ویباو غوښتل چې انوجا بیرته کلي ته ولاړه سي او کار ونه کړي، ځکه چې هغه یوازې په ښار کې اوسېدی او د همدې له امله په کلي کې د هغې په اړه باندې ډول ډول خبرې کېدلې. خو انوجا له پیل څخه غوښتل ښوونکی سي او بله ورځ یې د ښوونځي لومړۍ ورځ وه. له همدې امله هغې کلي ته د تلو څخه انکار وکړي چې دا کار ویباو ډېر په غوسه کړی و. وروسته انوجا ورسره خبرې کول بند کړل او ویده سول. کله چې ښوونځي ته رسیږي پلار یې ورته زنګ وهي او ورباندې غوسه کېږي، ځکه چې هغه د ویباو له امله خپله دنده نه و پرېښې. خو انوجا د خپل پلار خبرې هم نه اوري او ښوونځي ته ننوځي. هغه هلته له امول جوشي په نوم یوه ښوونکي سره مخ کېږي چې په لومړۍ ورځ هڅه کوي چې د انوجا سره ملګري سي. خو انوجا دا هر څه درک کړل او پر هغه باندې هیڅ پام نه کوي، خپل کار ته دوام ورکوي. کله چې د ورځې ټولګي پای ته رسیږي، مدیر انوجا له امول سره د جنګننا لپاره لیږي. انوجا مدیر ته وایي چې زه له امول سره ځان خوندي نه احساسوم. په همدې وخت کې نیها په نوم یو بل ښوونکی راځي. هغه د انوجا خبرې اوري او پرېکړه کوي چې خپله به له انوجا سره هغه ځای ته ولاړه سي. د لارې په اوږدو کې دواړې ډېرې ښې خبرې کوي او هڅه کوي چې خپل کار ژر پای ته ورسوي. خو ناڅاپه هغه کور ته ورسیږي چې موږ د کیسې په پیل کې لیدلی و. انوجا پرېکړه کوي چې هماغه کور ته ولاړه سي او پوښتنه وکړي. نیها هڅه کوي هغه ودروي، ځکه چې هغې ته دا کور خلک لږ عجیبه ښکاره کېږي. خو انوجا د هغې خبرې نه مني او کور ته ننوځي. کله چې دوی دروازه ټکوي، یوه ښځه دروازه خلاصوي چې نوم یې پرېرنا وي. انوجا ځان ورپېژني او له هغې څخه غواړي چې دروازه خلاصه کړي. د پرېرنا د خبرو له اندازې څخه ښکاره کېږي چې هغه یو څه ذهني مریضي لري او په بشپړ ډول هوښیاره نه ده. په همدې وخت کې انوجا ویني چې پرېرنا حامله هم ده. نو د هغې څخه پوښتنه کوي چې دا یو لومړی ماشوم دی که نور ماشومان هم لري. پرېرنا په ډېره عجیبه خندا سره ځواب ورکوي. ماشومان چې پیدا سي ژر مړه کېږي، لږ وژاړي او بیا مړه سي. د دې خبرې له اورېدو څخه وروسته د انوجا او نیها ذهنونه کار پرېږدي. دوی هېڅ نه پوهېږي چې څه ووایي. وروسته انوجا د کور د نورو خلکو په اړه پوښتنه کوي. هغې ورته وویل چې په کور کې لیلا، ګنشام او نوکر چې بولا نومیږي هم اوسېږي. په همدې وخت کې لیلا هم هلته راځي او له انوجا او نیها سره په ډېر عجیبه ډول سره خبرې کوي. له همدې امله دواړه له هغه ځای څخه وځي. خو د باندې یو سړی ولاړ و چې په ډېره بده او عجیبه مسکا ورته ګوري او په یو ناوړه نظر سره د دوی خواته ګوري. دا هماغه بولا و چې د کور نوکر هم دی. د هغه له امله انوجا او نیها ډېرې وېرېږي او ژر تر ژره له هغه ځای څخه ځي. خو انوجا د کور عکس واخیستی. کله چې دواړې ښوونځي ته بیرته رسېږي، د نیها ورور نارو هلته راځي. هغه ډېر غوسناک انسان و او د نیها په اړه ډېر اندېښمن و. نیها هغه ته د خپل کار په اړه باندې خبرې وکړې او هغه یې له ځان سره کور ته بوتله. په شپه کې موږ انوجا وینو چې لا هم د پرېرنا د عجیب چلند په اړه باندې فکر کوي. هغې دا هم لیدلې وه چې د پرېرنا په غاړه زخمونه وه. له همدې امله هغې ته دا احساس پیدا کېږي چې له پرېرنا سره حتما یو څه غلط روان دي. نو ځکه انوجا له نیها څخه غواړي چې یو ځل بیا هغه کور ته ورسي. نیها لومړی انکار کوي، خو وروسته د انوجا د ټینګار په وړاندې باندې مجبوره کېږي او له هغې سره دا خبره مني. بیا دواړه یو ځل بیا هماغه کور ته ورسېږي او همدا د دوی د ژوند تر ټولو لویه تېروتنه وه. هلته بولا هغوی ویني او ډېر زیات خوشحاله کېږي. په هماغه وخت کې د بولا له حرکاتو څخه موږ ته معلومیږي چې هغه هم یو ډول رواني یا سایکو سړی دی. هغه سمدستي انوجا او نیها کور ته دننه راوړي او د لیلا مخې ته یې کښېنوي. کله چې انوجا پوهېږي چې پرېرنا ناروغه ده، نو په دې خاطر نن کېدای چې له هېڅ چا سره خبرې ونه کړي. بیا ګنشام راځي چې د 15 کلن چوپتیا روژه نیولې ده، یعنی خبرې نه کوي. خو تر اوسه پورې 3 کاله پوره سوي دي، یعنی 2 کاله نور هم خبرو ته پاته دي. له همدې امله بولا د هغه پر ځای باندې له ټولو سره خبرې کوي. اوس نیها او انوجا دا کورنۍ ډېره عجیبه او جالبه بولي او موږ ته هم دا هر څه ډېر نااشنا ښکاره کېږي. له همدې امله دواړې له هغه ځای څخه د تلو پرېکړه کوي. خو بولا منډه ورپسې وهي او په ډېر نږدې ډول هغو ته د چای ست کوي.
دوی دواړې پرته له ځواب څخه روانېږي. هماغه وخت ناڅاپه باران شروع سو. د باران څخه د ځان ژغورلو لپاره که څه هم زړه نه غواړي بیا هم بیرته هماغه کور ته ورځي. کله چې د شپې تر ناوخته پورې باران نه درېږي نو هغوی مجبوره کېږي په هماغه کور کې له دوی سره ډوډۍ وخوري. خو د خوړو څخه مخکې لیلا ډاډ ترلاسه کوي چې بولا خپلې غوا ته واښه ورکړي دي او که نه، ځکه چې هغوی به تر هغو ډوډۍ نه خوړل چې هغه غوا ته به یې واښه نه ورکړي. کله چې لیلا پوهېږي چې غوا ته واښه ورکول سوي دي نو ټولو ته د خوراک اجازه ورکول کېږي. هلته هم پرینا په ډېر عجیب ډول سره خواړه خوړله، لکه په خوراک چې هیڅ نه پوهېږي څنګه یې باید وخوري. دا حالت انوجا او نیها ډېرې حیرانوي. کله چې باران بندېږي انوجا وایي چې باید موږ ولاړې سو، خو ځکه چې ډېر ناوخته سوی و او شپه سوې وه او هلته د نیها ورور نورو شاید پر خپلې خور باندې غصه سي، په هغې ته یې وویل سهار به ولاړ سو. بیا له خپل ورور سره په ټلیفون کې خبرې کوي او هغه ته درواغ وایي چې زه د خپلې ملګرې انوجا په کور کې پاته سوی یم. خو بولا دا خبرې ټوله اوري چې د شهوت په ډکو سترګو سره هلته راغلی و. کله چې هغه پوهېږي چې د نیها او انوجا د راتلو په اړه باندې بل هیڅوک نه پوهېږي نو سمدستي ګنشام ته ځي او ورته وایي چې دواړې نجونې پرته له دې چې څوک خبر کړي دې کور ته راغلي دي. بیا د همغو شهواني سترګو سره د ګنشام څخه غوښتنه کوي چې ماته اجازه راکړه چې زه له هغو سره بد کار وکړم. خو ګنشام دا خبرې ردوي. نه بولا غلی هلته ننوځي. بیا موږ لیلا وینو چې ګنشام ته دا خبرې کوي چې هغه باید هر وخت بولا ته انکار ونه کړي، ځکه کېدای سي هغه ولاړ سي او د باندې خلکو ته هر څه ووایي. بیا موږ ګورو چې ګنشام یو ځای ته روان دی. هماغه وخت انوجا د کړکۍ له لارې څخه عمل ته ګوري چې هغه یو سړی له ځانه سره بیایي. هغې ته داسې ښکاره کېږي لکه هغه چې د یو چا مړی وړي او دا خبره هغه ډېره ویروي. انوجا سمدستي دا هر څه نیها ته وویل او د هغې څخه یې غوښتنه وکړه چې له دې ځای څخه وتښتېږو. دواړه د تېښتې هڅه کوي خو انوجا غواړي حقیقت هم معلوم کړي. له همدې امله هغه هماغه کوټې ته ننوځي چې ګنشام ورغلی و. نیها هم مجبوره ده چې ورپسې ولاړه. هلته هغوی د یوه سړي پرې سوې ګوته ویني. بیا هماغه سړی د هغوی پښې نیسي او زاري ورته کوي چې ما خلاص کړي. دا هماغه سړی و چې موږ د فلم په پیل کې لیدلی و، یعنې د بر پر خادو باندې چې یې نمبرونه لیکله. دا د دې نښه وه چې هغه سړی دې دلته بندي کړی دی. د دې هر څه په لیدو سره انوجا او نیها ډېرې ویرېږي او پرته له څه ویلو څخه منډه وهي او کوښښ کوي چې له دې ځای څخه وتښتېږي. په لاره کې نیها ته یادېږي چې ټلیفون یې په کوټه کې پاته سوی دی. نو بیرته ورځي، ټلیفون را اخلي، خو اوس د شپې وتل ورته خطرناکه ښکاره کېږي، ځکه که ونیول سي نو د هماغه سړي په شان به یې حال وي. له همدې امله پلان جوړوي سهار به په عادي ډول پرته له دې چې څوک خبر کړي له دې ځای څخه ووځي. سهار همداسې کوي، خو لیلا ګنشام ته وایي چې دواړې نجونې د شپې هغه کوټې ته تللې وې او حتما یې هغه تړل سوی سړی لیدلی دی. دا خبره چې ګنشام ته معلومه سوه نو د دواړو نجونو پسې منډې وهي. د بده مرغه د انوجا موټرسایکل په یوه کنده کې بندېږي او دوی دواړې نیول کېږي. دا چې لیلا دا هر څه ویني نو خپله هم ویرېږي او بیرته کور ته ننوځي، ځکه فکر کوي چې هغوی به حتما ونیول سي. بولا نیها او انوجا یوې کوټې ته اچوي او بندیانې کوي یې. دواړې ډېر په لوړ غږ سره چغې وهي. هماغه وخت بولا د ګنشام څخه بیا غوښتنه کوي چې زه به نجونو ته ولاړ سم. لیلا وایي لږ صبر وکړه چې هغوی لږ ماتې سي، پرېږده. بولا هم ورسره موافقه وکړه، خو ځکه چې د نیها چغې هغه تنګوي نو هغه د هغې پر مخ باندې ګرمې اوبه وروپاشلې چې له امله یې نیها سخته وسوځېدله. انوجا هڅه کوي چې هغه وساتي، خو نیها پر انوجا باندې هم غوسه کېږي ځکه چې دا د هغې له امله په دې کور کې بنده پاته سوې ده. بیا موږ ویبا وګورو چې د انوجا د بیرته راوستلو لپاره کور ته رسېدلی و. همدارنګه نورو هم هلته راځي، ځکه فکر کوي چې نیها به د انوجا په کور کې وي. د ویباو او نورو ترمنځ لانجه رامنځته کېږي. نیرو پر انوجا تور لګوي چې نیها یې خرابه کړې ده، خو ویباو وایي چې نیها خپله هغه داسې کارو ته هڅوي. هماغه وخت د انوجا د کور مالک راځي، دوی دواړه آراموي او هغه ته وایي کله چې نیها راسي بیا موږ تاته حال درکوو. هلته بیا موږ انوجا په هغه ویرونکي کور کې وینو. د خپلې کوټې حالت ته په کتو هغې ته معلومیږي چې مخکې پرینا په همدې کوټه کې اوسېدله او شایي ګنشام هغه هم نیولې وي. انوجا نه غواړي چې د پرینا په شان سي نو په زوره دروازه وهي. بولا او ګنشام راځي. انوجا هڅه کوي چې ورباندې حمله وکړي او وتښتېږي، خو دوی دواړه پر هغو باندې قوي وه او هغوی یې په کمربند سره سختې ووهلې. بیا ګنشام پورته ځي او له پرینا سره بد کار شروع کوي. د پرینا له داسې حالت څخه موږ پوهېږو چې هغه نور په هیڅ نه پوهېږي چې څه ورسره کېږي. هغه یوازې چوپه ولاړه وي او هڅه کوي چې یو میږی ووژني. کله چې بولا د نیها او انوجا لپاره خواړه راوړي دواړه له خوړو څخه انکار کوي. بولا غوسه کېږي، نیها سخته وهي او له هغه ځای څخه ځي. اوس نیها او انوجا دواړه په رښتیا سره ماتې سوي وي، خو بیا هم انوجا هلته د تیلو یو بوتل پیدا کړی. هغې په ډېر زحمت سره خپل لاسونه خلاص کړل او وروسته یې نیها هم خوشي کړله.
او دواړو د تیښتې هڅه وکړه. کله چې هغوی کوټه شاوخوا وکتله نو هلته یې یو سوری ولیدی. د هماغه پیپ څخه دوی د باندې وتلی سوی. هماغه وخت موږ نارو د باندې وینو چې د ګنشام کور ته راغلی و او د نیها پوښتنه یې کوله. کله چې هغه د نیها په اړه پوښتنه وکړه نو ګنشام او بولا هڅه وکړه چې هغه وغولوي. نارو هم پر دوی باندې باور وکړي او د تلو نیت یې وکړي. په ناڅاپه یې سترګې پر هغه عکس باندې ولګېدلې چې هغه عکس د نیها و. د عکس په لیدو سره نارو پوه شو چې نیها همدلته ده. نارو سمدستي ګنشام ته ورځي او هغه ته اخطار ورکوي. هماغه وخت نیها او انوجا هم د باندې راوتلي وي. کله چې انوجا ګنشام او بولا ولیدل نو بیرته هغه کوټې ته ولاړه چې هغه سړی پکې تړل شوی و. هماغه سړی چې د برق پر خادو باندې نمبرونه لیکله. خو نیها نارو ولیدي نو په لوړ غږ سره د هغه نوم واخیستی. هماغه وخت بولا وکې پیدا کړه او پر نارو باندې برید وکړي. بیا یې په یوه لویه ډبره سره د هغه پر سر باندې وار وکړي او د هغه سر یې ورکوفته کړي. دا ډېره حیرانوونکې او وحشیانه منظره وه. نیها ډېره وډار سوه. ګنشام او بولا نیها ونیوله او د انوجا لټه یې پیل کړه. کله چې انوجا دوی ولیدل نو د تیښتې هڅه یې وکړه. هغه تړلی سړی پوه سو چې خپله نسي وتلی نو د انوجا د ژغورلو لپاره د ګنشام شا ونیوله. ګنشام په قهر سو او یوه اوسپنه یې راواخیستل او هغه یې په دسر باندې په ووهي. هغه سړی همالته پر هماغه ځای باندې سمدستي مړ سو. انوجا دومره کمزوره سوې وه چې نه سوی کولی وتښتېږي نو مجبوره سوه بیرته هماغه کور ته راغله. وروسته بولا بیا له ګنشام څخه اجازه وغوښتله او ګنشام دا ځل ومنله چې هر څه یې خوښه وي کولی سي چې د هغوی نجونو سره یې وکړي. بولا هم خوشحاله سو ځان یې چمتو کړي او نیها ته ورغلی او له هغې سره یې دا ناوړه چلند وکړي. انوجا همالته ورسېدله. ګنشام هغه ووهله او په زور سره یې دا هر څه وښودله. انوجا ژړل پیل کړل او پوه سوه چې نیها هم د هغې د تېروتنې قرباني سوې ده. د شپې انوجا ډېره غوسه سوې وه. بیا یې د تیښتې هڅه وکړه او د ګنشام د خوښې غوا یې وسوځوله. کله چې ګنشام پوه سو نو ډېر په غوسه سو او د بولا په وهلو سره یې شروع وکړه. بولا هم په قهر سو او د انوجا د وژلو لپاره د باندې راووتی. بل لور ته نیها د پرېرنا خواته ولاړه وه او ورسره یې خبرې وکړې. پرېرنا چې خپله هم وېرېدلې وه ورته ویې ویل چې غلی اوسه که نه نو بابا به دې ووهي. همدلته موږ ته معلومیږي چې ګنشام د پرېرنا پلار و خو په اصل کې یو شیطان و چې د پرېرنا مور یې هم په همدې ډول سره وژلې وه او پرېرنا یې ټول عمر بندي ساتلې ده. پرېرنا له ویرې څخه په نیها پسې دروازه وتړله خو وروسته یې پر هغې باندې زړه وسوځېدی او بیرته یې دروازه کرار کرار خلاصه کړه. بل لور ته انوجا بولا پیدا کړي. پر هغه باندې یې برید وکړي او هغه یې ځای پر ځای باندې ووژي. نیها همدلته ورسېدله او انوجا ته یې وویل چې راځه وتښتېږو. انوجا پرېکړه وکړه تر څو موږ ګنشام نه وي وژلی د دې ځای څخه زه نه ځم. دواړه بیرته کور ته ولاړې. انوجا د کور بام ته وختله او پر ګنشام باندې یې برید وکړي. لاندې لیلا پر نیها باندې برید وکړي چې هغه د پرېرنا انا وه او په دې ټولو جرمونو کې له هغوی سره شریکه وه. په همدې حملو کې لیلا هم ووژل سوله. انوجا ګنشام له بام څخه لاندې راوغورځوي. هغه لا تر اوسه پورې نه و مړ سوی، بیا هم ژوندی و او همدا لومړی ځل و چې ګنشام خبرې وکړې او ویې ویله مور مور. نارې یې وهلې خو مور یې تر مخه لا هم مړه سوې وه. انوجا پر هغه باندې وروستی وار وکړي او هغه یې هم مړ کړي. په پای کې انوجا او نیها سره کښېني او فکر کوي چې نړۍ څومره له بدو خلکو څخه ډکه ده. ویل کېږي چې دا کیسه له یوې رښتینې پیښې او الهام څخه اخیستل سوې ده. ګنشام او بولا له 14 څخه زیات کسان وژلي وه او بولا پر 9 نجونو باندې جنسي تېری هم کړی و. دا کیسه موږ ته یو پیغام راکوي چې ظلم که هر څومره پټ وساتل سي یو ورځ حتما ښکاره کېږي. صبر، زړورتیا او حق ته ولاړ پاتې کېدل بالاخره بریا راولي. نړۍ که څه هم له بدو خلکو څخه ډکه ده خو تر څو چې د حق لپاره ولاړ انسانان وي رڼا به پر تیارو باندې تل بریالۍ وي. هېڅکله د ظلم پر وړاندې چوپ مه پاتې کېږئ ځکه چې چوپتیا د ظالم ځواک نور هم زیاتوي. دا دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.